د چا په کور کې چې هم د جټکي یو مریض دی او پاغه باندې ناګهاني چپه راځي راغورځېږي یا یې خوله خوږېږي یا مخ یا دغسې لاسونه یا په سر باندې لګي په ځمکه باندې یو ناګهاني داسې درز ورکوي چې بالکل هغه ډېر سخت خوږ کي نو که چېرته داسې یو مریض د چا په کور کې دی د هغوی دپاره د پهچان چې دا د جناتو مسله ده که نه چېرته دا ذهني کمزوري ده د آسان سیز درته ښیمه که چېرته په یو مریض جټکه راغه دغسې د هغه جټکې په دوران کې ته شروع شه په هغه باندې آیت الکرسي شروع کا آیت الکرسي که چېرته ستا د دې آیت الکرسي ویلو سره د مریض لږ معمولی زور اغستل شروع کړله او یا د په تندي باندې ګرمایش راغی د په تندي باندې ته لاس کېږده دا تندی ګرم شو نو یقیني دا د جناتو مسله ده یا د تعویزاتو مسله ده یا د سحر مسله ده په دې کس باندې د جناتو یا د سحر اثرات دي انشاء الله په علاج کولو سره به د دا مسله روحاني علاج کولو سره ښه ډاکټري نه ډاکټري سیس په دې کې بالکل ناکام 100% ناکام 99% هم نه 100% ناکام که اپیوال ورکې د هغې باوجود به هم دی درس خوري اپیوال شربت وي او که ګولۍ وي د دې باوجود به هم دی خوږېږي که هر قسمه ذهني دوايانې ورکې د دې باوجود به هم دی ځان خوږی یاد ساته د دې کس مسله د ډاکټرانو نه ده د عاملانو ده ښه عامل ته بوزه علاج وکړه انشاءالله الله پاک به صحت ورکړي شفا به ورکړي که چېرته د آیت الکرسي سره د تندی نه ګرمېده او د ته د په بدن کې څه چینجنګ نه راتلو غصه او یا دغسې زور یې نه اخسته نو یقیني دا بیا هم په د باندې د جناتو څه اثر کیدی شي خو بیا هم ته د ډاکټر علاج هم جاری ساته او د عامل نه علاج هم وکړه ان شاء الله په یو علاج باندې خو به خامخا خدای پاک ستا دا مسله کلیر کی امید د رب ذوالجلال نه کومه چې د دې بیمارۍ نه به دا ستا مریض د ټول عمر دپاره الله تعالی خلاص کړي او داسې ډېر شی کارنامې الحمدلله راغلی دي چې داسې مریضانو ته دم شوی دی الله تعالی د ټول عمر دپاره بالکل 100% برابر کړی دي نو ملیټ کوئ خپل مریضه او هغه ته علاج وکړئ د ښځې نه انشاءالله خدای پاک به یې ښه کړي جزاکم الله خیر